اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تېره برخه کې تاسو واورېدل چې میوه ګل مطلب شاه ته خبر ورکړ چې د ملک بهادر کلي کې غونډه ده، باید شرکت پکې وکړي. اوس به دا واورو چې د سدو کومه هیله ده چې نیا او نیکه یې ورته پوره کوي. صابرو دا سدو ته د کالي بدل کړي که نه؟ کالي مې ورته بدل کړل او مخ او لاس مې پرې مینځل. زه ښه دې وکړه، خو دا راته ووایه چې چیرې دی؟ همدلته و که نه چې کومې خوا لاړه؟ سدو سدو انۍ دا اخلمه. اله انۍ دې زار سه زر راځه چې ابا دې په خیر بیایي. انۍ ابا مې چیرې بیایي؟ زویه مدرسې ته دې بیایمه که نه چې سبق ووایي د خیره؟ چې ته رښتیا وایې ابا دما خبره دې ومنله؟ ولې به یې نه منم زویه، ته چې ما ته داسې ښایسته خبره وکړې نو زه به یې نه منمه. مدرسې ته دې بوزم له خیره سره. ښه ابا زه به ښه ډېر سبق ووایم چې د عابد او ګلزار غوندې زم سمه. زویه د عابد او ګلزار غوندې خو به سې، خو ته باید یا د ملا کریم خان غوندې سې او یا د تازه ګل غوندې چې بیا د خیر سره سبقونه خلکو ته وښایي. ابا بېغمه سه زه چې غټ سمه له خیره به ملا سم، خو ابا اوس به ځم چا سره؟ ابا دې زار سه زویه، نن خو دې زه بیایمه او بیا به د خیره سره نورو کوچنیانو سره ځې راځې. د تا ملګري دي که نه؟ عابد دی، ګلزار دی. خو سدو زویه ګوره له هغوی به بېلېږې نه. ښه خدای مکه چې در باندې ونسي، ته خو کوچنی یې. امن مدرسې پورې خو ډېره لاره ده. صابرو اندېښنه مه کوه، د مدرسې په هلکانو باندې سپارمه چې مدرسې ته ورسره لاړم سي او بیا بېرته تر کورم راورسوي. سدو زویه راځه چې لاړ سو، زه به بیا بېرته میږو ته راسم. راځه. قربان مې کې ترې څنګه ښه ښکاري چې مدرسې ته ځي. ملک صاحب ډېر سخت خوند یې وکړه. دا چې بې وخته ماته کړې ډوډۍ وخورې ډېر خوند کوي. ملک صاحب ما خو څه کې چې دې خېټې مې درته دعاګانې وکړې، دعاګانې. مطلب شاه زه در باندې پوهېدم چې ماته کړې ډوډۍ ستا خوښېږي، ځکه خو مې درته پرېښې وه. ملک صاحب خدای دې در سره ښه وکړي. رښتیا که ستا اجازه وي نو زه به د ملک بهادر کلي ته لږ لاړ شم. یوه غونډه ده، د شورا غړي م ورځي او زه م دعوت شوی یم. مطلب شاه چې د شورا غړي ورځي نو ته خو به خامخا ورځي، خو ته به هلته دا کوشش کوې چې د هغوی په غونډه کې خلل پیدا کړي او غونډه ګډه وډه کړي. ملک صاحب نو دا خو زما عاصم عادت دی او نن خو زما دپاره ډېره ښه موقع ده چې په شورا او ملک بهادر باندې د خپل زړه یخ کم. زړه خو به ورباندې یخ کې، خو رښتیا دا راته ووایه چې دا غونډه دا د څه شي؟ ملک بهادر د کلي نوم بدلی. څه د کلي نوم بدلی؟ دا څه وایي؟ داسې کله کېدی شي؟ دې سړي لکه چې موږ سره په شاړه کې ښه پوره خپې رانه نیستې. مطلب شاه دوه سترګې د څلور کا ګوره چې په دې مقصد کې درنه کامیاب نشي. د کنډو کلي نوم د کنډو کلی دی، نه یې د ملک بهادر کلي سره څه تړاو شته او نه ورسره یو ځای کېدی شي. بې غمه اوسه ملک صاحب، تا ته خو معلومه ده زما نوم هم مطلب شاه دی. مطلب شاه او مطلب شاه د ژرندې د پلونو د من نه د غنمو دانه روغه راوباسي، روغه چې د خبرې وار راته چا راکړه ته به یې سیل وکړې. ملک بهادر به درته داسې حیران کړم
چې ته مو وایې آفرین. ولې داسې اسانه ده چې زموږ د کلي نوم به ملک بهادر بدلی. دا بد بلاره، زه خو د خیره سره پرخې پسې په مرکه ورځم، نو ما ویل هسې نه سبا ته ورشم او ته بیا کومه لانجه جوړه نه کړې. زه لانجې نه جوړوم شبانې، زما یې د لانجو سره څه، لانجې خو هغه جلۍ په خپله جوړې کړي دي. وی هغې خرابې څه کړي دي؟ څه یې کړي دي؟ کله یوه نخره کوي او کله بله، په موږ باندې کبر کوي کبر. ورپسې ورغلی نه وي، انکار یې درته نه و کړی؟ نو د هغې پاکله خو ما درته وویل که نه چې پرخې د مجبورۍ نه انکار کړی و، په مونږ یې خدای مکه کبر نه و کړی. زړور چې ډزې کړې وې د دې نجلۍ زړه مات و، نو بس په دې وجه باندې نه رضا کېده، خو خدای دې زرمینې سره ښه وکړي چې رضا یې کړله. هغې ما ته وویل چې ورپسې ورشئ، خبره جوړه ده. هی تاسو خو مخکې هم داسې خبرې کولې، خو چې بیا ورپسې لاړې نو انکار یې درته وکړو. اوس ته څه ویوه د عابد پلاره، ستا زړه نه دی چې لاړه شم؟ ته زما زړه څه کې او تا زما زړه ته کتلي کله دي؟ ورشه پسې، خو که انکار یې وکړو که نه دا شرم دې بیا خپل دی. خدای به خیر کړي، انکار به نه کوي. او رښتیا ځان سره بیا هغه بخمله ورندار هم بوځه، د هغې بوتلل هم ضرور دي. بوتلل څنګه ضرور دي؟ په تک خو یې زه نه خفه کېږم، خو چې دا ضرور ولې شو؟ زه پوهېږم چې هلته به بیا پر خطا ته انکار کوي، نو چې بخمله تیاره شی دی نو زه به د تازه ګل د خبرو نه خلاص شمه، بیا به راپسې نه راځي چې پرخه زوی ته وکړه. سمه ده، هغه به بوځم. پلاره زه مو ورسره راشم؟ نه نه لورې ته ورسره مه ځه. نو ولې پلاره زه خو مور نه تنګومه؟ لورې ته ما نه تنګې، ته به دلته ساجد سره پاتې شي. سمه ده نو ساجد سره به پاتې شمه، خو مورې جوړه نه یم، که جوړه وې بیا به په خپله تللی یم. نه نه لورې، زه ستا په وړلو کې ستونزه نه لرم، بیا داسې خبره ونه کړې ښه؟ ښه شبانې ته دې نور خپل کار وکړه، بیا به ما ته احوال راکړې چې څه چلو شو. سدو دا ډېر ښه کار وشو چې ته په مدرسه کې داخل شوې. ته وګوره دلته ټول هلکان سبق وایي، داسې به ته هم سبق وایې. و کنه سبق سره د ما ډېر شوق دی، تاسو به مې چې لیدلی نو د ما هم زړه کېده چې سبق ووایم، بیا مې ابا ته وویلې چې ما مدرسه کې داخل کړي، ابا مې خبره ومنله. ستا ابا خو تکړه سړی دی، که نه نو نن سبا د ماشومانو خبرې څوک اوري؟ ښه سدو اوس خو د خیره سره داخل شوې، دلته به ګوره خپل سبق ته فکر کې، ورانې به نه کې، د استاد خبره به مني او بې ځایه به ګرځېږي نه. رښتیا وایي، که نه نو بیا به درنه استادان خفه شي. نه نه خدای دې نه کې، ولې زه خو سبق ته راځم، ورانۍ دپاره خو نه راځم. او رښتیا استاد به د اوبو څښلو لپاره اجازه راکوي؟ اجازه تې غواړه درکوي، خو ورانۍ به نه کې، او که کله هم په سبق نه پوهېدلې نو ما نه پوښتنه کوه، ګلزار نه کوه، چې هره ستونزه درته وي موږ ته یې وایه. سمه ده درته به یې وایم، خو اوس به له مدرسې کله ځو؟ لاړ به شو، یو ځل خو سبق ووایه که نه، او ګوره چېرته ځان ته د مدرسې نه ونه وځې، خدای مکه بېدرکه نه شي، او ته خو ځان ته تللی هم نه شي. د مدرسې او زموږ د کلي ترمنځ ډېره لاره ده. ښه سدو اوس زه د خیره سره خپل ځای کې کښېنه او سبق ووایه، بیا به نورې خبرې ورسختۍ کې کوو. د غونډې حاضرینو الله رب العزت تاسو ته خیر درکړي، لږ غلي شئ. جزاک الله جزاک الله. حاضرینو زمونږ د غونډې مطلب د کلي نوم بدلول دي، او دا په دې خاطر څنګه چې د امن د مدرسې نوم د امن سره برابر دی، د امن کمیټې نوم د امن سره برابر دی، دغه شان به د کلي نوم هم د اتفاق او اتحاد سره برابر وي. په دې وروستیو کې چې کوم کارونه وشو
زمونږ د اتفاق او اتحاد غاټه نښه ده. ملا صاحب کریم خانه کور دې ودان ډېرې ښې خبره دې وکړې، خو په دې خبره پوه نه شوم چې دا نوم یې موږ سره څه تړاو لري چې تاسې ورته دومره د شورا غړي راغوښتي دي او د اپوزیسیون قیمتي وخت هم نیولی دی. کنډو کلی ستاسو نه لرې پروت دی، په یوه نامه 2 کلي نشي کېدی. خدای مو بخښه، په دې کارونو شورا بې ځایه مه مصروفوئ. مطلب شاه ستا خبره په خپل ځای باندې سمه ده. کور دې ودان چې تا اعتراض وکړو، خو زمونږ مطلب د دواړو کلو نوم نه دی. مونږ یوازې غواړو د خپل کلي نوم بدل کړو. د کنډو کلي سره زمونږ څه کار نشته. ملا صاحب نو د خپل کلي نوم ولې بدلوئ؟ په دې کې هم څه چل دی؟ مطلب شه ته لږ صبر خو وکړه که نه، دا به درته ووایي چې دوی ولې نوم بدلوي. ملک صاحب بادر خانه که دا خبره ورته ته وکړي نو ښه به وي. سمه ده. مطلب شه زمونږ مقصد دا دی چې زما په خپل نامه کلی نه خوښېږي. نو بیا ملا صاحب سره مشوره وشوه چې داسې یو نوم باید کیدو چې اتفاق او اتحاد نښه وي. نو ملا صاحب وویل چې د وحدت کلی، او له دې وروسته به زمونږ په رسمي کارونو کې دغه نوی نوم کارېږي. ځکه زه چې د دواړو کلو ملک شم نو بیا به خدای مکه خلک دا فکر کوي چې خپل کلي ته توجه کړي، په همدې خاطر نوم هم بدلو. ملک صاحب کور دې ودان ډېر ښه فکر دې کړی دی. بس د شورا په کارونو کې به همدا نوی نوم کارېږي، مطلب وحدت کلی. او نام خدا دې وي ډېر ښایسته نوم غوره شوی دی. انجینر صاحب ښایسته نوم خو غوره شوی دی، خو په دې کې هم لکه چې کوم ښایسته چل پټ دی. و مطلب شاه په دې کې به څه چل وي؟ د ملک صاحب نیت صفا دی، او که الله تعالی مکه کم چل او فریب پکې نو ته خو د شورا اپوزیسیون یې هر وخت نیوکه کولی شي. مطلب شه ملا صاحب رښتیا وایي چې هر وخت دې په کوم ځای کې خوب پیدا کړه نو په زړه یې مه ساته، شورا ته یې واضح کړه. نوره خبره مه اوږدوئ، یو دعا د خیر به وکړو چې ډوډۍ تیاره ده. ښه خبره ده ملک صاحب، ښه خبره وکړه. ورونو تاسې ټولې واورئ، له دې وروسته به د ملک بهادر کلی څوک نه یادوي. د دې کلي نوم وحدت کلی شو. وحدت. ملا صاحب یو دعا د خیر. مورې هغه دی عبدالله راغلی. شکر دی چې راغی. نازو لورې عبدالله به دې تا سره کینی او زه به لاړه شم. عبدالله ستړی شي. لویه شي نازو، لویه شي. خبر نه مور مې چېرته ځي؟ نه یم خبر. مور مې چېرته ځي؟ تا ته واده کوي؟ بیا به ورکې زه سندلې ویمه زما د عبدالله واده دی. مورې دا نازو څه وایي؟ رښتیا خبره کوي؟ او رښتیا وایي. اوس له خیره سره ورځمه. ته داسې وکړه زویه چې نازو او ساجد سره پاتې شه. ښه دی چې ته راغلې او زما هم زړه بېغمه شو. پلار دې کور کې نو. مورې نو هلته ته څه شي دپاره ځې؟ خو ستا لپاره پې مرکه کوم که نه. ولې نور کورونه نشته چې ته هغې دوکره ځې؟ وایي زویه دا ته څه وایې؟ تر پرونه خو پرخه ستا خوښه وه او تا نه مونږ پوښتنه هم کړې وه. دا نن در باندې څه چل وشو؟ مورې بس خیر دی، هغوی کره مه ورځه. زه نه غواړم چې پرخې سره واده وکړم. زویه ولې؟ څنګه د یو دم زړه داسې وګرځېد لکه چې پلار دې درته ویلي دي؟ نه پلار مې راته هېڅ غږ نه دی کړی. زه خپله نه غواړم چې واده ورسره وکړم. نو آخر په څه وجه؟ مورې وجه دا ده چې سبا به راته خپل همزولي پیغور راکوي، ځکه چې په پرخې باندې غاټ تور پورې شوی. همزولي به مې وایي چې بل چا نه کوله ځکه تا وکړه. زه بیا خلکو ته څه ووایم؟ که بل چا کره ورځې نو ورشه، که نه نو په دې خبره تیږه کېده. عبدالله پرېږده چې مور مې لاړ شي. نازو خورې ته په دې خبرو نه پوهېږې. خیر دی ته مه خفه کېږه ښه. هی خدایه چې په دې هلک باندې څه چل وشو؟ عابده زویه تا نه خو زما دا تمه نه وه، ته ولې داسې خبرې کې؟ مورې زه بیا خلکو سره ګریوانونه نشم شکولی.
او تا ته خو معلومه ده چې دلته خلک پیغور څنګه بد ګڼي که لارې کښېنه اجت نشته. دا وه د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده. په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې عجب ګل رضا نه دی تر څو پرخه د عابد کوژده شي، خو شبانه بیا غواړي چې پرخه یې انګور شي. که په خپلولۍ کې د کورنۍ د غړو رضایت نه وي نو پایلې به یې څه وي؟ په دې هکله به تفصیلي راپور د پولې پورې په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 0 33 30 55 0 شپږ شپېته 33 50.